سلامونه ملګرو، ښه راغلاست. په فرانسوي ژبه کې غږ لرونکي توري چې په څو ډوله لیکل کیږي. ا په 3 ډوله لیکل کیږي چې ا خپله یوازې ا اکسان غاو، ا اکسان سیرکونفلکس. اغب ونې ته ویل کیږي. ا اکسان غاو په خپله ځان ته یوه جمله ده. د مثال په ډول ا پلوتار، د لیدو په هیله. آج عمر ته ویل کیږي. د ا توری په 2 ډوله تلفظ کیږي چې لومړی ډول یې ډېره خوله نه خلاصیږي، دا ډول تلفظ کیږي ا. او دوم هغه چې خوله ټوله خلاصیږي ا دا ډول ته. ا اکسانتیګو، ا ار، او زد د ا غږ ورکوي. د مثال په ډول ایکول ښوونځي ته ویل کیږي. مارشه تګ ته ویل کیږي. نه پوزې ته ویل کیږي. او هغه توری چې د ا غږ ورکوي او اکسان غو، او اکسان سیرکونفلکس، او ت، او دوزل او دو ت، او دوزر، ا ای سیرکونفلکس، او ای. د مثال ډولونه الیو زده کوونکی یا شاګرد ته ویل کیږي. تت سر ته ویل کیږي. ژویه د لوبو وسایلو ته ویل کیږي. بیل ښکلي ته ویل کیږي. اسیت قاب یا پلیټ ته ویل کیږي. تیغ ځمکې ته ویل کیږي. ل شیدو ته ویل کیږي. میتر استاد یا پروفیسور ته ویل کیږي. نیژ واورې ته ویل کیږي.